السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاست. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې د فیسبوک درې ډېر ضروري شیان درښیم. صرف درې شیان دي. نو ویډیو وړه ویډیو ده، زه یې وګورئ. انشاءالله ډېر ضروري شیان دي چې د هر چا لپاره ډېر ضرور دي کوم خلک چې فیسبوک استعمالوي. نو اول شی کوم ده، دلته تاسو سکرین درښکاروم. یو منټ سکرین تاسو ته راسي. ښه، دلته اول یو اپشن ده چې ستاسو آی ډي چیرې خلاصې دي، په کوم اپلیکیشن کې ستا آی ډي خلاص ده. دې لپاره به تاسو فیسبوک ته ولاړ شئ. دا په دغه باندې درښیم. مثال دا ډېر ضرور شی دی چې مثال د تا آی ډي چیرې خلاصې کړي دي او سره که مې بیرته بند دي په هغه ځایونو کې. دلته سیټینګ ته ولاړ شئ. دلته سیټینګ اینډ پرایوسي ته ولاړ شئ او د هغه بعد دلته لاندې راسئ. تاسو به ووینئ دلته اوف فیسبوک اکټیویټیز. صحیح ده؟ او فیسبوک اکټیویټیز تاسو کلیک وکړئ. دلته به لیکلي وي ریسنټ اکټیویټیز او ویو اینډ مینیج اکټیویټیز. دلته به تاسو کلیک وکړئ او دغه ټول هغه شیان دي، هغه اپلیکیشن دي چیرته چې ستا فیسبوک خلاص دی، چیرې چې ستا د فیسبوک آی ډي خلاصه ده. نو صحیح ده، دلته تاسو غواړئ چې ستاسو فیسبوک آی ډي له هغه ځای نه آوټ شي. نو صرف ټرن اوف باندې به تاسو کلیک وکړئ، ټرن اوف، او دا به هلته ټرن اوف شي. له هغه ځای نه به activity has been turned off. د دغه جنا بستا آی ډي ټرن اوف سي، دلته بستا آی ډي ختم سي. او که تاسو غواړئ چې په یو ځای باندې ټول هر جنا له ټولو ځایونو نه ستاسو آی ډي لوګ آوټ سي، د هغه لپاره دلته تاسو لیکلي دي ډسکنیکټ فیوچر اکټیویټیز، او دا کوم اسک آپشنز ده دا به تاسو ټرن اوف کړئ. او دلته په راځي وخت کې مثال تاسو چیرې آی ډي اون کوئ خپل فیسبوک آی ډي، نو به تاسو ته میسج درځي ستاسو خپل آپشن بند کړی بیرته خلاص کړئ. دا په دغه ضرور ده چې مثال اکثره وخت موږ یو ویب سایټ ته لاړ شو، هسې لیکلي وي لوګین ود فیسبوک، او موږ په هغه کلیک وکړو زموږ آی ډي لوګین ود فیسبوک خلاص شي. نو دا یو ضرور شی ده. صحیح ده؟ دوم شی ده، دوم بیا تاسو ولاړ شئ فیسبوک ته، سیټینګ ته. صحیح ده؟ او د سیټینګ بعد به تاسو دلته یو اپشن ووینئ چې هغه دی اپلوډ کانټیکټ. په دې باندې تاسو ستا په موبایل کې کوم هغه دی نمبر دی، صحیح ده، او د هغه ستا فیسبوک ته اپلوډ سي. فیسبوک ته اپلوډ سي، بیا فیسبوک ستا په هغه نمبر باندې تا ته آی ډیانې درښکاروي. صحیح ده؟ یعنې که ستا په نوې آی ډي جوړه کړې او دا آپشن ستا په موبایل کې اون وي، ستا د موبایل ټول کانټیکټ چې دي، په ستا موبایل کې کوم نمبر دی هغه ټول فیسبوک واخلي، فیسبوک ته هغه نمبر ورسي، بیا فیسبوک ته په هغو نمبرو باندې تاسو ته آی ډي درښکاروي. مثال دا آی ډي ستا د دغه ملګري ده، دا آی ډي ستا د دغه ملګري ده. اکثره به تاسو کتلي وي چې مثال یو ملګري آی ډي نمبر ته سیو کړي په موبایل کې، یوه ورځ دوه ورځې بعد هغه سړی عکس تا ته راسي، د هغه سړی آی ډي تا ته راسي. نو دا د دې وجې نه کېږي. صحیح؟ دا آپشن باید تاسو همیشه بند وساتئ. صحیح ده؟ زما بند دی، تاسو یې بند وساتئ. صحیح ده؟ یو بل کوم ضروري شی ده او اخرنی شی ده، اکثره خلکو په غلطي باندې یو ویډیو له دنیا لایک سي، یو فیسبوک عکس له دنیا لایک سي، هغه موږ بیرته څنګه پیدا کړو؟ یعنې که تاسو چې یو دوه کاله مخکې کوم تصویر لایک سوی، هغه هم تاسو کتلی سئ چې ستاسو آی ډي کوم تصویرونه چې دي هغه موږ څنګه وګورو چې ما کوم آی ډي لایک کړی ده، کوم تصویر مې لایک کړی. د هغه لپاره تاسو خپل آی ډي ته ولاړ سئ، ایډیټ پروفایل ته به ولاړ سئ، نه دلته دغه درې خطو ته به ولاړ سئ او لیکلي دي اکټیویټي لوګ. صحیح ده؟ دلته هغه شیان تاسو ته راځي کوم چې تاسو لایک کړي وي. صحیح ده؟ انټراکشن ته به ولاړ شئ، لایکس اینډ کمنټ ته به ولاړ شئ. دلته تاسو هر کوم شیان کتلی سئ. دا ټول هغه شیان دي کوم چې ما لایک کړي دي. نعمان خان لایکس، دانی فوټو. صحیح ده؟ دا ټول هغه تصویرونه، هغه ویډیوګانې دلته تاسو کتلی سئ کوم چې تاسو شیر کړي دي. دا ټول تاسو هر شی په دې کتلی سئ او دلته تاسو کمنټونه کتلی سئ. صحیح ده؟ تاسو چاته کمنټ کړی ده، نعمان خان کمنټونه، ساحل خان فوټو. صحیح ده؟ دا تاسو دلته بیرته ډیلیټ کولی یم سئ او دلته کتلی یم چې کمنټ مې څه کړی و. صحیح ده؟ دغه آی ډي ته مثال دلته تاسو ته دغه آی ډي باندې کمنټ سوی ده، دا دلته تاسو بیرته ړنګولی یم سئ او کتلی سئ چې تاسو څو وخت هم کمنټ کړی وي یو عکس ته، یو تصویر ته، هغه تاسو ړنګولی یم سئ، بدلولی یم سئ او کتلی یم سئ چې مثال ما په 2010 کې، په 2005 کې، په 2002 کې ما چاته لایک کړی و، چاته کمنټ کړی و، یو سړي میسج ته راغی ستا یو وخت کې ما ته غلط کمنټ کړی و، ته به وایې چې مثال هغه کمنټ زه وګورم، هغه ورځې ته ولاړ شه، هغه کمنټ وګوره، له یې ړنګ کړه، له معافي ترېنه وغواړه. دا ټول شیان په دغه ځای کې تاسو کولی سئ. نو ګرانو کتونکو، امید لرم ویډیو به مو خوښه شوې. د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ،
او مهرباني وکړئ د فیسبوک پیج دې اوس لږ نوی ده د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې مثال زما ملګري هم زیات سي او نور خلک هم یو نوی شی یوه نوې طریقه زده کړي. ډېر ډېر مننه. د الله په امان.